د هیواد د لوړو زده کړو وزیر چې کونړ ته یې سفر کړی و د سید جمال الدین افغان پوهنتون د استادانو او یو شمېر قومي مشرانو په جوړه شوې غونډه کې د وینا پر مهال د کونړ په ولسونو او په ځانګړې توګه یې د سید جمال الدین افغان پوهنتون پر محصلینو د پاکستاني پوځي رژیم د تیرې ورځې وحشتناک بریدونه په سختو ټکو وغندل او په دغه بریدونو کې شهیدانو ته د جنت ټاپیانو ته د عاجلې روغتیا او کورنیو ته یې د خواخوږۍ او تسلیت مراتب وړاندې کړه. افغانان چې خلک نور نه ازموي، افغانانو شهادتونه هم وړي دي، افغانانو زخمونه هم وړي دي، افغانانو د غریبانو دردونه هم لیدلي دي، دا ورسره شناخته شوي دي. نور په دې دردو په دې شهادتو باندې افغانانو نه حوصله خرابېږي، نه حوصله خرابوي. انشاءالله په کلک هوډ اراده به د خپل نظام دفاع ته، خپل د عقیدې دفاع ته او خپل د فکر دفاع ته، خپل د خلکو د عزت ساتنو دفاع ته په کلکه باندې ولاړ. د لوړو زده کړو وزیر وویل د خپلو ولسونو غږ به یو ځل بیا په مړانه واخلي. انشاءالله موږ کولی سو چې دغه دښمنانو ته چې نن څه راسره کوي په کلکه باندې جواب ورکړو. البته وخت او حالاتو ته په کتلو سره به موږ انشاءالله خپل هغه غچ چې پر دغه دښمنانو باندې پاته دی هغه به انشاءالله الله جل جلاله د خپلو د ځوانانو، خپلو د افغانانو د دې قدرمنو مجاهدینو په توسط باندې موږ انشاءالله ترلاسه کوو خپل حق، هغه نه پاتېږي پر شا باندې. ښاغلي ندیم زیاته کړه په افغانانو د بمونو مور کارول شوي خو له خپلو مهمو هدفونو نه دي په شا شوي. د پوهنتون له استادانو او محصلینو وغوښتل چې د درسي بهیر چارې ګړندی وساتي. پر افغانانو باندې د بمونو مور کار شوی ده خو افغانانو تسلیمي نه ده قبله کړې. د دنیا فرعون ته سر نه دی ټیټ کړی. ته خو د هغه فرعون یو کوچنی غلام یې، ته خو بیخي د افغانانو په مقابل کې نشې کامیابه کېدای. همداسې کلک دریځ، کلک هوډ دا مې د ټولو استادانو څخه غوښتنه ده. په خپل صنفونو کې خپلو ځوانانو ته، خپلو محصلینو ته همداسې فکره ورکړي. ښه غیرتمن افغانان یو د خپل غیرت باندې پاتې کېږو. مرګ دې راسي، شهادت دې راسي، زخم دې راسي، حوصله به نه بایلو قدرمنو. بل پلو د کونړ ولایتي مسؤلینو د لوړو زده کړو له وزیر مننه وکړه چې کونړ ته یې د خپل سفر په ترڅ کې له ولسونو سره غم شریکي وکړه. د لوړو زده کړو وزیر صاحب د شهیدانو او د زخمیانو تسلي او فاتحه وکړله او د هغې تر څنګ یې د پوهنتون د استادانو غوښتنه وکړه چې خپل درسي بهیر ته دوام ورکړي او په دغه شانه پیښو باندې په خپل درسي بهیر کې کوم تغییر رانولي، کومه سستي ونه کړي. او بیا د هغه نه موږ هم ډېره مننه کوو چې د کونړ د ولسونو تپوس یې وکړ او دغه د ولسونو حال یې معلوم کړ. د هغې نه موږ ډېره مننه کوو. د یادولو ده پر کونړ د پاکستاني پوځي رژیم د تیرې ورځې په بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 7 تنه شهیدان او 1 اتیا تنه ټپیان شوي وو.